ته باید کار وشي. سلام، وخت مو بخیر. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په مشرۍ د خصوصي لوړو زده کړو کمیسیون ناسته وشوه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر محترم شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم د خصوصي تحصیلي نهادونو د تحصیلي چارو پر کیفیت لوړونه ټینګار وکړ او هغه د هیواد د تحصیلي نظام په پیاوړتیا کې مهم وبلل. یاده ناسته د خصوصي لوړو زده کړو کمیسیون د یاده بنسټونو د ستونزو حل، پرمختګ او معیاري کولو په موخه جوړه شوه. د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون او فراه د لوړو زده کړو مؤسسې ترمنځ په دوه اړخیزو علمي او تحقیقي برخو کې هوکړهلیک لاسلیک شو. یاد هوکړهلیک چې په 6 مادو کې ترتیب او د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون او فراه د لوړو زده کړو مؤسسې ترمنځ په علمي او تحقیقي برخو کې اړوند لاسلیک شو او د کابل پوهنتون د ریاضیاتو پوهنځي محصلینو ته د اړینو اسانتیاوو د ایجاد په لړ کې په نوې ټکنالوژۍ سمبال د 50 په شاوخوا کې کمپیوټرونو درلودونکو مجهز کمپیوټر لاب جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. تعلیم ته باید کار وشي.